بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی جوہر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. ټي وي د رزلټ او سلسله دار روخانه منزل پر روخانه منزل کې یو طرف ته په ایجوکیشن هیلث او دغه شان ماشومان او سماجی کارونو باندې خبرې اترې کوو. دغه شان په دې کې موږ هغه خلک تاسو ته مخامخ کوو چې هغې څه قسمه مسلې وي، هغې تاسو مسلې راپېښې وي د صحت په حواله باندې، د ملګرتیا په حواله باندې، دغه شان نورې کړمې د هغې د حل کولو موږ کوشش کوو. قدرمنو، نن چې کوم ملګری موږ سره موجود دی په دې پروګرام کې نظیر محمد د نامه ده. دا د شاد محمد زوی دی. دته څه قسمه مسله راپېښه ده، دی د څومره وخت نه د زړه مریض دی او د څو ماشومان دي او د دې وخت کې په کومو کشالو کې راګیر دی. نو په دې ویډیو کې دغه ټول معلومات تاسو ته موږ درکوو. نظیر محمد موږ سره موجود دی. نظیر محمد د ادینا اوسېدونکی دی. ادینا بنګلادیش ورته وایي. د 1997 نه دته د زړه مسله ده او دې سره سره دته د ګردو هم مسله ده، د وړو بول د نالۍ هم مسله ده او د نیم سر چې کوم دی نو هغې کې هم غټه مسله ده. او دې وخت کې دی میا اقبال چې کوم دی د سوډیرو دغه نه علاج کوي د دغه سر په حواله باندې. خو دې وخت کې چې د کومه غټه مسله ده، اگر د زړه دوه والونه دي چې هغه مکمل خراب دي او کار نه کوي، د هغې په اپریشن باندې به ډېرې زیاتې پیسې لګي، کم از کم 6 لک روپۍ په دې اپریشن باندې لګي. او دې وخت کې د پوزیشن دا دی چې د یوه کور ودانې او څلور ماشومان، داسې ماشومان چې هغې فعلا د سکول ته جوګه دي او دې سکول ته هم نشي لېږلی. ځکه چې دلته کې د ما ته خبره کړې چې ادینان زه راتلمه نو ما چې ته ګاونډي ولې 100 روپۍ ورکړې او هغې باندې دی تر دې ځای پورې په چې دی نو رکشه کې راغی. نو دا ډېره عجیبه خبره ده. ورور ورسره تر اوسه پورې امداد وکړو ډېر زیات، خو هغه خپل ماشومان دي، دی وایي چې زه چا باندې بوج کېدل نه غواړم. قدرمنو، دلته خبرې اترې کوو. نظیر محمد څنګه دی؟ طبیعت ته ښه دی؟ خیر دی جی. نظیر دا راته لږ ووایه چې دې وخت کې ستا غټه مسله څه ده؟ زما د زړه مسله ده جی، ګردو مسله ده، د سر مسله ده او ما باندې دوبۍ کې دغه راغلی دی دیوال جی. زما اوس د پیشاب و د پټ باغ لکه پریشر دغه کې پوه شو، ما ته لکه ټوله مسلې ګران دغه پوه شوې. اوس لکه دې ځای پورې زه دغه شم، خو اوس زما بالکل لاین بالکل خراب. مزدوري هم نشته او تا چې نن مخکې څه کار مار کړی څه مزدوري به یې کوله؟ اومه د الیکشن کې وم جی، خو تقریبا 16 سال بعد ما دلته حساب کتاب کړو په دې جی ټي کې. ما حساب کتاب وکړو، لکه ما باندې قرضه وه، په دغه وجه باندې ما حساب کتاب وکړو. پوه شو لکه زما کوم ملګري تقریبا 3 لاک 3.5 لاک روپۍ لکه کوم سټاف کې ما سره دغه وکړه، ما د 1.34 دغه راکړې. پوه شوې نو بس په دغه وجه باندې د هغې نه پس مزدوري نشته؟ نه جی، بس بیمار یم جی. او دې وخت کې به قرض تا باندې څومره تقریبا؟ ای به تقریبا 102 لاک روپۍ. او کور وغیره دې شته؟ نه جی، نه نه څه ځمکه جایداد وغیره هېڅ هم نشته جی. او جی قدرمنو، تاسو د نظیر محمد خبرې ترې اورېدې. دا د شاد محمد زوی دی، د ادینه بنګلادیش اوسېدونکی دی. د 1997 نه دی په دې مرضونو کې راګیر دی او څلور ماشومان یې دي واړه واړه چې هغه سکول ته تلو جوګه دي، خو د خرچې د وجې دې سکول ته هغه نشي لېږلی، د کور خرچه هم نشي برداشت کولی. او یو بل ورسره لږ دی چې څوک امداد وکړي، څوک خیرات زکات ور ورکړي، په هغې باندې د کور خرچه چلوي. دې وخت چې غټه مسله کومه ده هغه د زړه دوه والونه چې کوم دي هغه مکمل بند دي او په دې اپریشن باندې کم از کم 6 لک روپۍ خرچه راځي. او دې وخت کې د سر علاج هم کوي، هغه یو بل چنده وکړي او دې په هغې باندې د میا اقبال نه علاج کوي د سر او دغه شان د ګردو د پیشاب د نالۍ او دغه شان د لویو ګول نالۍ مسله هم دلته هغې کې هم ډېرې زیاتې مسلې دي. خو فلحال دلته کم سے کم ډاکټرانو چې څه ویلي دي چې موږ ډېره ګزاره تاسو سره کوو، 6 لک روپۍ به کم از کم ستا د زړه په اپریشن باندې لګي او نورې مسلې په خپل ځای باندې دي. قدرمنو، که چېرې تاسو دې ملګري سره رابطه کول غواړئ، د سره امداد کول غواړئ، د هغې لپاره زموږ نمبر ځان سره نوټ کړئ: 0311 97 35 344 0311 97 35 344 دا زموږ نمبر دی. او زمونږ چې کومه تنظیم نوم دی هغه دی جوهر ویلفیر ټرسټ. تاسو په دې نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شئ. انشاءالله ستاسو دغه امداد به د په کار راشي او دی به پرې د خپلو ماشومانو د خصمانۍ او د خپل کار روزګار جوګه شي. ډېره زیاته مننه او شکریه.